هاي एवरीवन کچرته تاسو ته انګلیش بالکل نه درځي او تاسو غواړئ چې تاسو په انګلیش کې خبرې وکړئ نو بیا تاسو هیڅ فکر ونه کړئ ځکه چې موږ تاسو لپاره داسې کورس ډیزاین کړی دی کچرته تاسو دا کورس باقاعده وګورئ نو ان شاء الله تاسو به ډیر حد پورې انګلیش کې خبرې کولای شئ او دا کورس با کم از کم په 2 میاشتو باندې مشتمل وي او دا کورس د هغه ملګرو لپاره دی چې د هغوی تعلیم کم وي او یا هغوی ته انګلیش ګرامر بالکل نه ورځي نو راځئ چې موږ د خپل لیسن آغاز وکړو ښه د زیرو نه د انګلیش زده کولو دپاره دا زموږ لومبی کلاس دی او په دې کلاس کې به موږ پروناونس زده کوو پروناونس دې ته وایي چې هغه موږ د یو نون په ځای یوز کوو لکه زما نوم عبیدالله دی نو زه همیشه خپل نوم نه یوز کوم نو زه د خپل ځان دپاره په پښتو کې ورډ یوز کوم زه نو دغه رنګې مونږ سره په انګلیش کې هم پروناونس دي چې هغه مونږ د خلکو دپاره او د څیزونو دپاره یوز کوو یعنی همیشه به مونږ د هغې نومونه نه یوز کوو په انګلیش کې مونږ سره د هغې دپاره مختلف پروناونس دي ښه مونږ سره لومبی پروناون دی آی د آی مطلب دی زه هر کله چې تاسو د خپل ځان باره کې خبره کوئ نو بیا به تاسو آی یوز کوئ دلته مونږ سره اگزامپل دی I am a brave boy. I am a brave boy. The brave مطلب دی بہادر me د me مطلب دی زه ښه دلته تاسو دې سنټینس ته وګورئ هغه ما خوښوي she likes me she likes me ښه دلته موږ سره د me مطلب دی زه یا ما او د she مطلب دی هغه یعنی هغه جینۍ شی به مونږ د جینۍ دپاره یوز کوو لکه سارا لایکس می سارا لایکس می سارا ما خوښوي اوس که مونږ د سارا نوم شو کول نه غواړو نو بیا به مونږ شي یوز کوو یعنی د سارا د نوم په ځای به مونږ شي یوز کوو لکه شي لایکس می شي لایکس می مای د مای مطلب دی زما مونږ سره اگزامپل دی دا زما لیپټاپ دی this is my laptop this is my laptop هر کله چې مونږ د یو څیز طرف ته اشاره کوو نو مونږ پښتو کې وایو دا او انګلیش کې به مونږ وایو this او که چېرته هغه څیز یو وي نو بیا به مونږ وایو this او که چېرته د یو نه ډېر وي نو بیا به مونږ these وایو these لکه these are my pencils these are my pencils mine د mine مطلب دی زما خو mine به مونږ کله یوز کوو یعنی چې کله مونږ په یو څیز باندې دعوه کوو یعنی یو ځای کې یو څیز پروت وي او مونږ وایو چې دا څیز زما دی نو بیا به مونږ mine یوز کوو mine مونږ سره اگزامپل دی دا زما موبایل دی this spoon is mine this spoon is mine we د وی مطلب دی مونږ په بس کې سفر کوو we are traveling by bus we are traveling by bus د traveling مطلب دی سفر کول us د us مطلب دی مونږ اگزامپل دی مونږ سره دا مونږ ته راکړه give to us give to us our د our مطلب دی زمونږ دا زمونږ کلی دی this is our village this is our village د کلی دپاره مونږ سره ورډ دی village you د you مطلب دی تاسو یعنی یو مونږ د یو کس دپاره هم استعمالولی شو او د ډیرو کسانو دپاره هم اگزامپل دی مونږ سره you are very handsome you are very handsome د handsome مطلب دی ښکلی او handsome به مونږ د هلک دپاره یوز کوو یعنی که چېرته مونږ د هلک باره کې خبره کوو نو بیا به مونږ handsome یوز کوو د هلک دپاره به مونږ بیوټیفول نه یوز کوو you مونږ سره د یو بله معنی ده تا د دې نه مخکې مونږ سره د یو مطلب و ته
هلته به مونږ یو د سنټنس په شروع کې لګاو. خو چې کله مونږ یو د تا په ځای یوز کوو نو بیا به مونږ یو د سنټنس په اخره کې یوز کوو. لکه زه تا خوښوم. I like you. I like you. Your. د your مطلب دی ستا. مونږ سره اگزامپل دی. ستا کور ښکلی دی. Your house is beautiful. Your house is beautiful. He. د he مطلب دی هغه. یعنی هغه یو هلک. he به مونږ په انګلیش کې د یو هلک د پاره یوز کوو. هغه زما ورور دی. He is my brother. Him. د him مطلب دی هغه ته یا هغه. او him به مونږ د هلک د پاره یوز کوو. ما هغه ته 1000 روپۍ ورکړې. I paid him 1000 rupees. I paid him 1000 rupees. His. د his مطلب دی د هغه یعنی د هلک. ما ته د هغه د رابطې نمبر راکړه. Give me his contact number. Give me his contact number. She. د she مطلب دی هغه یعنی هغه یو جینۍ. هغه یو ښه جینۍ ده. She is a good girl. She is a good girl. Her. د هر مطلب دی هغې ته یا هغه. او هر به مونږ د جینۍ دپاره یوز کوو. ما هغې ته 1000 روپۍ ورکړې. I paid her 1000 rupees. I paid her 1000 rupees. Her. د هر مونږ سره بله معنی ده د هغې. یعنی چې کله مونږ د فیمیل یعنی د جینۍ د ملکیت باره کې خبره کوو نو بیا به مونږ هر یوز کوو. د هغې بیگ ښکلی دی. Her bag is beautiful. Her bag is beautiful. They. د they مطلب دی هغوی یعنی ډیر کسان. اگزامپل دی مونږ سره هغوی ښه هلکان دي. They are good boys. Their. د their مطلب دی د هغوی یعنی چې کله مونږ د ډیرو کسانو د ملکیت باره کې خبره کوو نو بیا به مونږ their یوز کوو. اگزامپل دی مونږ سره د هغوی ګاډی تیز دی. Their car is fast. Their car is fast. تاسو یو خبره په یاد ساتئ چې دې their او دې their کې دا فرق دی چې د دې their مطلب دی هلته او د دې مطلب دی د هغوی. them. د them مطلب دی هغوی. هغوی ته کال مه کوه. Don't call them. Don't call them. It. د it مطلب دی دا. او it مونږ بیسیکلی د هغه سیزونو د پاره استعمالولی شو چې هغه بې جان وي یا د هغې جنډر نه وي معلوم. مونږ سره اگزامپل دی. دا یو ښکلی مرغۍ ده. It is a beautiful bird. It is a beautiful bird. Its. د its مطلب دی د دې. او its به هم مونږ د بې جان یا د داسې سیز دپاره یوز کوو چې د هغې جنډر نه وي معلوم. د دې رنګ شین دی. Its color is green. Its color is green. Myself. د myself مطلب دی زه یا زه پخپله. یعنی myself به مونږ د ځان دپاره یوز کوو. دا ما د ځان دپاره اخیستی دی. I bought this for myself. I bought this for myself. Ourselves. د ourselves مطلب دی مونږ خپله. مونږ خپلې مسئلې په خپله حل کوو. We solve our problems ourselves. We solve our problems ourselves. Themselves. د themselves مطلب دی هغوی خپله. یعنی هغه ډیر کسان خپله. هغوی خپل دکان خپله صفا کوي. They clean their shop themselves. They clean their shop themselves. Yourself. د yourself مطلب دی ته خپله. ته یې خپله وکړه. Please do it yourself. Please do it yourself. Herself. د herself مطلب دی هغې خپله
یعنی جینۍ. هغې دا پخپله وکړو. She did it herself. She did it herself. Himself. د himself مطلب دی هغه پخپله یعنی هلک. himself به موږ د هلک دپاره یوز کوو او herself د جینۍ دپاره. هغه د خپل ځان باره کې خبرې کول خوښوي. He likes to talk about himself. He likes to talk about himself.